أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مخی آیت کی اللہ رب العالمین دعوت د انبیاء علیہم السلام ذکر کو چې مبشرین و منذرین او دارنګې الله به له کتاب ورکړو د الله د کتاب دعوت به خلکو ته کوو. دې آیت کې اوس وی چې لږ سوچ وکړي انبیاء علیهم السلام په دې دعوت کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. د انبیاء علیهم السلام د دعوت هغه تکلیفونه چې دي نو هغې ته اشاره کوي دلته. مقصد پکې دا دی چې په تاسو باندې په دین کې تکالیف راځي، مصیبتونه پریشانۍ به راځي، خو صبر به کوئ. ځکه د مخکنو انبیاو حال رعایت کوي، دارنګې د هغې د صحابو حال د مؤمنانو چې هغو باندې دا حالت راغلی و د الله په دین کې هغو ته ډېر مصیبتونه پریشانۍ نه رسېدلي وي، هغو صبر کړی و. نو تاسو هم څه وکئ؟ صبر وکئ. نو الامر بالصبر علی الشدائد آیت کې الله رب العالمین امر کوي په صبر کولو سره په تکلیفونو، چې کله تکلیفونه په دعوت کې به په تاسو راځي او کله به تکلیفونه په تاسو په ایمان راوړلو کې به په تاسو راځي. نو دارنګې کله به تکالیف تاسو باندې په صحیح عقیده کې چې د قرآن او د سنت عقیده تاسو جوړه کوي او قرآن او سنت باندې صحیح عمل شروع کوي، نو په تاسو باندې به مصیبتونه پریشانۍ نه راځي. علاج به څه صبر، ځکه د صبر نه غیر موږ سره بل شی نشته دی. موږ به څه کوو؟ صبر به کوو. او په دې کې تاسو د مخکنو انبیاو او د هغوی د صحابو حال چې د هغه رعایت کوي، چې هغو باندې په باب د دین کې، په باب د دعوت کې، په باب د ایمان راوړلو کې څومره تکلیفونه په هغو باندې راغلي وو، هغو څه کړی و؟ صبر کړی و. نو تاسو هم څه وکئ؟ صبر وکئ. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة آیا ګمان کوئ تاسو چې داخل بشئ جنت ته د اول سره نه؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تر اوسه پورې نه دي راغلي تاسو ته حالات د هغه کسانو چې هغه تېر شوي مخکې ستاسو نه. مستهم البأساء والضراء چې رسېدلي وو دوی ته تکلیفونه مالي والضراء او تکلیفونه بدني. وزلزلوا حتى يقول الرسول او جړه کولی شوي دوی تر دې پورې چې وبویل رسول او کسانو چې ایمان راوړی و د دې رسول په ملګرتیا کې متى نصر الله
کله به وي مدد د الله الا ان نصر الله قریب نو د الله د خوا نه به جواب راغی خبر شي خیر مدد د الله چې دی دا خو نږدې دی ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان کوئ معنی دا ده چې تاسو کله ایمان راوړو نو داسې مه وایئ چې موږ به په غیر د امتحان نه موږ به جنت ته چې هغه داخل شو او په موږ باندې به امتحانات چې هغه څه کېږي نه راځي بلکې دا ګمان ستاسو غلط دی په تاسو باندې به امتحانات راځي په باب د دعوت په باب د ایمان راوړلو کې به تکالیف راځي مصیبتونه پریشانۍ به راځي خو تاسو به څه کوئ صبر به کوئ د صبر نه غیر بل کار ستاسو نشته دی ام حسبتم ان تدخلوا جنت ته داخلېدل دا خو د ایمان والاو دپاره شته دی مطلق جنت ته داخلېدل دا په ایمان باندې دی خو دلته مطلب د جنت ته داخلېدل د اول سر نه مراد دی چې تاسو به جنت ته داخل شئ د اول سر نه او دویم مطلب یې دا دی چې تاسو به داخل شئ جنت ته بغیر د امتحاناتو نه ایمان دې راوړو او په تا باندې به هېڅ امتحانات نه راځي او جنت ته به داخلېږئ دا د الله قانون نه دی بلکې په تاسو باندې به امتحانات قسمه قسم راځي په هغې باندې به صبر کوئ او بیا به د هغې نه وروسته خپل ایمان خپل دعوت به جاري ساتئ هغه به نه پرېږدئ د مصیبتونو د وجې نه د تکالیفو د وجې نه د پریشانو د وجې نه به تاسو ایمان نه پرېږدئ دعوت الى الایمان دعوت الى الاسلام دا به نه پرېږدئ دعوت قرآن او حدیث ته دا به نه پرېږدئ د هغې نه پس به تاسو به الله جنت ته چې د هغه داخلوي اول سر نه به جنت ته داخل کړي چې کله دې تکالیف تیر کړو امتحانات دې تیر کړو او په ایمان باندې مړ شولې نو اول سر نه به الله جنت ته داخل کړي نو که تاسو دا ګمان کوئ چې موږ ایمان راوړو او په موږ به امتحانات نه راځي نو دا ګمان ستاسو غلط دی عجیب آیت دی دا ګمان ستاسو غلط دی چې تاسو به جنت ته داخل شئ او په تاسو باندې به څه امتحانات نه راځي په تاسو باندې به مصیبتونه پریشانۍ نشي هغه نه راځي دا ګمان ستاسو غلط دی ان تدخلوا الجنة چې داخل بشي جنت ته بغیر د امتحان نه دویم داخل بشي جنت ته د اول سر نه دا ګمان کوئ نه دا ګمان صحیح نه دی ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تر اوسه پورې نه دي راغلي تاسو ته حالات دغه کسانو چې هغه تېر شوي دي ستاسو نه مخکې تاسو دغه حالات نه دي راغلي د مخکنو انبیاو او د هغو د صحابو حالات رایاد کوي که نه په هغو باندې ډېر مصیبتونه راغلي وو ډېرې پریشانۍ پرې راغلې وې دومره پریشاني نه او دومره مصیبتونه په هغه باندې راغلي وو چې بالکل رسول به او دارنګې صحابه د رسولانو صحابه دوی به دا زړونه به سم د مرۍ ته راورسېدله ډېره پریشانه شو او الله ته به متوجه شو چې الله تا مو سره وعده د نصرت کړې ده چې موږ به تاسو سره مدد کوو الله اوس نور مدد وکړي زړونه هم راتنګ شوي دي الله نور د برداشت نه الله وس هم نور نشته دی طاقت هم نشته دی الله ته اوس مدد راولېږئ نو د الله د خوا نه به ورته جواب راغی چې بس دغه دی چې مدد در ورسېده ځکه چې کله مصیبت سخت شي نو پوه شه چې اوس د الله مدد راتلو والا دی دا د الله قانون دی چې کله تکلیف سخت شي نو د الله مدد به راځي نو دغه حالت تاسو رعایت کوئ چې هغو باندې دا تکالیف را رسېدلي او راغلي هغو صبر کړی او د الله نه دعا غوښتې وه نو تاسو به هم صبر کوئ او د الله نه به دعاګانې غواړئ نو د الله مدد به تاسو سره هم کېږي امام بخاري رحمه الله حدیث راوړی دی ډېر ناشنا حدیث خباب ابن ارت رضی الله عنه دا یو ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې او اولنی حالاتو د مؤمنانو
مؤمنان مسلمانان دا کم وو او مشرکان ډیر وو او په قوت کې وو دارنګه ډیر ظالمان او ظلمونه به کول د صحابه سره چا چې ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه چې کومه دا کوټه ده د رب العالمین کور د کعبې په سور کې ناسو تکې داسې لګولې وه خباب ابن عرت رضی الله عنه باندې د مشرکانو ډیر ظلمونه کول ډیر زیاتی به ورسره کوو او ډېرې پریشانه کړی او دغسې نور مؤمنان هم راغی وفرمیل یا رسول الله ته د الله رب العالمین نه دعا وغواړه چې الله نور مدد راولېږي او موږ نور ډېر تنګ شوي ډېر ظلمونه را سره دا خلک کوي نو ته د الله نه دعا چې د هغه وغواړه چې الله رب العالمین موږ سره مدد وکړي او دارنګې موږ غالبه کړي زموږ مدد ته اوس ډېر ضرورت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کېناسته او خباب ابن عرت ته وویله تسلي ورله ورکړه چې دا مصیبتونه تکلیفونه خو معمولي دي تاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي مخکیني انبیا او د هغو صحابه په هغې کې داسې خلک تیر شوي دي په مخکنو زمانو کې چې هغې کې به یو سړی مؤمن به ایمان به یې راوړو نو دا کافر به راولګېدل او هغه به یې راونیو او داسې کنده به یې ورله ویسته په هغې کې به یې ودرو او اره به یې راواخیستله د هغه په سر باندې به یې کېښودله او تر خپو پورې به یې دوه ټوکړې که لیکن هغو صبر کړی دی او دې تکلیف د ایمان نه دی اړولی چې ایمان پرېږدي اسلام پرېږدي توحید عقیده چې دغه پرېږدي چې په ما باندې مصیبت راغی دوه ټوکړې به که هغو به ایمان نه پرېښودو دومره مصیبتونه په مخکنو خلکو باندې چې هغه راغلي دي دارنګې یو مؤمن به د کافرانو ظالمانو مشرکانو به راونیو او هغه به یې ودرو او د وسپنې ګمنځ به یې راواخیستله د وسپنې ګمنځ او دغه ګمنځ به یې د غوښې ته ورله ونیوله دا غوښې به یې ترې توږلې او هډوکې به یې جدا کول لیکن دې تکلیف دغه مؤمنان د ایمان نه نه دي اړولی او دارنګې د اسلام نه نه دي اړولی د توحید د عقیدې نه نه دي اړولی دومره تکلیفونه دونه پریشانۍ نه په مخکنو امتونو باندې چې هغه راغلي وو نو تاسو باندې خو دومره تکلیفونه نشته د هغو په شانتې د هغو په شانتې تکلیفونه پریشانۍ نه دا خو په تاسو باندې نه دي راغلي چې تاسو ووایئ چې اوس موږ باندې تکلیفونه ډېر شو او سختۍ ډېرې شوې بس د الله نه مدد وغواړه او دعا وغواړه نه الله به مدد رالیږي داسې وخت دی چې الله به دا دین اسلام غالبه کوي ای خبابه او د صنعاء الیمن نه به یو سړی را روان شي حضرموت علاقې ته به راځي او ښه په امن باندې به یې د هېڅ چا نه به نه هېرېږي ما سوا د الله نه او دارنګې ګړې بزي به یو شپنکیت سره وي او په هغې باندې به نه هېرېږي چې دا به رانه څوک پټې کړي او یا د شر مخ نه به هغه پرې نه هېرېږي دومره د امن زمانه به راځي او دومره د اسلام غلبه چې هغه به راځي خلک به ګرځي او د کافرانو نه به هېڅ هېره چې هغه نه وي دا تسلي ورکړه او بیا وروسته دغسې حالت چې هغه راغی چې مکم فتح شوله او غیر چاپېره علاقې دا فتح شولې او د صنعاء الیمن نه به یو سړی حضرموت علاقې ته راته ښه په امن به را روان و او هېڅ یېره چې هغه به یې نه وه په زړه کې د کافرانو نه چې دا به مې ونیسي او ما له به تکلیف راکړي او ضرر به راکړي نو دا تکلیفونه به راځي جنت داسې نه دی چې جنت ته به هر سړی چې هغه ځي بلکې مؤمنان به ځي جنت ته او دارنګې هغه انسانان چې د ایمان د وجې نه پې مصیبتونه تکلیفونه راغلي لیکن هغو صبر کړی او په دې باندې وفات شي نو د ده مزید جنت ته به الله داخلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت چې دی نو د هغې نه ګیر چاپېر تکلیفونه اچولی شوي دي تکلیفونه تکالیف شرعیه او دارنګې تکالیف کونیه دا د جنت نه ګیر چاپېره چې د هغه اچولی شوي دي دا تکلیفونه به تیر کړي نو مخکې به بیا جنت ته چې د هغه رسېږي او دارنګې چې چا تکلیفونه نه تیر کړي مرضونه مصیبتونه پریشانۍ نه تیر کړي او دارنګې شرعي مصیبتونه چې کم تکالیف دي لکه مثال روژه نیول دغې تکلیف وي من وجې حج کول دارنګې مالونه لګول زکات ورکول دې کې انسان باندې یو قسم بوج وي تکلیف ورته خو لیکن دا صبر کې په هغې په زړه په خوشحالۍ باندې دا عملونه کوي نو دا چې کله تا تیر کړه نو مخکې به ته جنت ته چې هغه رسېږي
او د جهنم نه غیر چاپیر شهوات او مزې اچولې شوي دي دغه مزې چې کله تیرې کړلې د دنیا مزې دې وکړلې خواهشات دې پوره کړو شهوات دې پوره کړو او د الله د دین هیڅ لحاظ دې ونه کړ نو دا چې کله کراس کړې نو مخې ته به اور راځي جهنم چې هغه به مخې ته چې هغه راځي هغې ته به انسان ورلیږي هغې ته به غورځېږي دا ډېر ناشنا حدیث دی نو جنت نه غیر چاپیر تکلیفونه دي دا داسې نه دي چې ته به دنیا کې مزې کوي او آخرت به هم ستا د مزو نه چې هغه ډکي او جنت کې نه تاسو ګورئ عام مؤمنان مسلمانانو باندې یقینا چې وګورو مونږ ډېر تکلیفونه پوي په چا باندې یو تکلیف دی چا باندې بل تکلیف خو لیکن دا تکلیفونه په مؤمنانو الله راولي او حدیث مخکې مونږ ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلایا الانبیاء په ټولو سخت مصیبتونه او تکالیف او امتحانات چې الله راولي په ټولو کې سخت نو هغه په انبیاء علیهم السلام باندې راولي بیا چې انبیاء ته څوک نږدې وي په ایمان کې هغو ته نږدې وي ایمان یې مضبوط وي نو په هغو باندې بیا تکلیفونه سخت راځي او بیا چې هغو ته نږدې په هغې راځي او بیا د الله نبي فرمایي چې امتحان په سړي باندې کېږي نو دا په اندازه د سخوالي او د کلکوالي د ایمان د ده کېږي چې د ده ایمان څومره مضبوط او کلکي مصیبتونه پریشانۍ امتحانات په الله سخت راولي څونه ایمان کمزوری دی نو هغو نه په الله بیا مصیبتونه سخت نه راولي ولې لږ ایمان ورسره دی که مصیبت تکلیف پې لږ سخت شي نو ایمان پرېږدي اسلام پرېږدي دین پرېږدي نو ځکه الله رب العالمین په سخت امتحان بیا نه راولي مستهم الباساء والضراء وزلزلوا رسیدلیو دی خلکو ته تکلیفونه مالي والضراء او تکلیفونه بدني وزلزلوا او دارنګې زړه کولی شوي دوی د مخکني مؤمنانو دا حالو باسا هغه تکلیف ته وایي چې د مال سره تعلق لري مالونه به کم شو او دارنګې مالونو کې به نقصان چې د هغه راغی مالونه به خراب شو والذره ذره هغه تکلیفونو ته چې هغه وي چې هغه د بدن سره تعلق لري بدن کې به بیماری نه پیدا شولې او دارنګې بدني مصیبتونه پریشانۍ نه به پرې راغللې مرضونه زخمی کېدل قسمه قسم تکلیفونه دا به پرې راغله وزلزلو او د هغه مصیبتونو ته چې هغه وي چې هغه د نورو خلکو د طرف نه انسان ته رسیږي دې کې زلزلو که هغې ته اشاره ده هغه مصیبتونه چې د نورو طرف نه انسان ته را رسیږي دشمنانو طرف نه لکه د دشمنانو طرف نه کنځلې چې د هغه کېږي د دشمنانو طرف نه کنځل رد بد طعنونه بدنامې او دارنګې دمکینې ورکولی شي نو دا او هغه بدنامیږي په قسمه قسم خبرو باندې نو دې ته وایي زلزلو ځکه زلزلو زلزله دې ته وایي چې یو جسم په خپل ځای باندې پروت او خوځېږي لکه زلزله چې راشي موږ په خپل ځای ولاړ یو په خپل ځای کې ناست یو بس موږ بدن خوځېږي ځکه لاندې ځمکه خوځېږي نو د انسان بدن هم خوځېږي نو دې کې علما وایي هغه مصیبتونو ته اشاره ده چې هغه د نورو خلکو له طرف نه انسان ته را رسېږي خبر شي لکه داسې کنځلې ماپسې کېږي بدې ردې راپسې ویلې کېږي بدنامه را باندې خلک چې د هغه تړي او دارنګې خلک راته څوک نه راپرېږدي او دارنګې قسمه قسم مصیبتونه د غیر د طرف نه انسان ته ورسېږي نو دې ته زلزلو وایي نو دا به هم په دې باندې چې هغه راتلو طعنونه کنځلې بدې ردې وهل ټکول د هغو علاقې نه ایستل نو داسې مصیبتونه هم پرې راغلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تر دې پورې چې وبه ویل رسول او کسانو چې ایمان یې راوړی دی او ایمان یې راوړی و د هغه په ملګرتیا کې څه به ویل متی نصر الله کله به وي د الله مدد متی نصر الله کې ډېر اقوال دي خو بس ظاهره معنا او ظاهر قول پکې دا دی چې متی دلته د طلب دپاره دی دعا غواړي د الله نه او طلب د مدد د الله نه غوښتل دې ته وایي متی نصر الله ای الله تا خو موږ سره د مدد وعده کړې وه
چې ته به مدد را لېږي الله موږ خو ډېر تنګ شو په دې بدني مصیبتونو په مالي مصیبتونو او د دشمن د خوا نه ډېر سخت تکلیفونه راته راورسېدل نو یا الله ستا د مدد وعده کړې وه نو هغه مدد به کله الله اوس یې راولېږه مطلب دا دی یا الله موږ سره مدد اوس وکړه متى نصر الله نو د الله د خوا نه به جواب راغی الا ان نصر الله قریب خبر شئ یقینا مدد د الله چې دی دا ډېر نږدې دی دا وعده چې دی دا به سره الله د طرف نه راغله چې تاسو اوس د الله مدد را نږدې دی اوس پریشانه کېږئ مو دا به پریشانۍ به هم ختمې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آسانی شي الله راولي نو دا د صبر په وجه باندې په انسان باندې آسانی شي دغه راځي صبر وکړې مصیبت راځي صبر وکړې نو دا د صبر سره آسانی ملګرې ده د صبر سره آسانی ملګرې ده او د غم سره کشادګي ملګرې ده الفرج مع الکرب د هغې سره چې کله پریشانی سخت شي نو ته پوه شې چې د الله مدد ورسره راتلو والا دی ځکه چې په دې وخت کې د عام انسانانو د سړي هغه توجه کټ شي نو توجه به الله ته پیدا شي او په ډېر کامله طریقه باندې د الله نه به دعا غواړي په کامل توجه سره ځکه چې کله سړی د ډاکټرانو نه ناامیده شي کله سړی د خپلوانو نه ناامیده شي او د نورو یارانو دوستانو نه ناامیده شي چې دا زما مدد نه کوي زه بس یوازې ما او دا خلک ماته مصیبتونه او تکلیفونه او پریشانۍ نه را رسوي او داسې کي چې د ایمان د وجې نه او د صحیح عقیدې د وجې نه بعض وخت خپلوان سړی ډېر تنګ کړي مړ ژوندی هم سره پرېږدي چې هلکه تا ایمان راوړی دی د قرآن او د حدیث عقیدې دی دا کړې دی بس موږ مړ ژوندي له به نه راځي موږ به هم نه درځو او بدنامې در باندې لګوي او شرموي دي او عزت دې راکموي نو دغه وخت کې سړی ډېر پریشانه شي د هر چا نه نظر راکټ شي په یو رب العالمین باندې به نظر لګي چې الله اوس ما سره مدد وکړي ځکه یوازې ما پریشان یم الله مصیبتونه دي امتحانات دي نور د برداشت د ټینګې نه یم نو بس دا تسلي ده الا ان نصر الله قریب یقینا مدد د الله چې دی نو دا نږدې دی اوس به تا سره مدد د الله کېږي مه پریشانه کېږه او د انبیاو سره به مدد وشو د هغو د صحابو سره به مدد وشو او زموږ د نبي او د صحابو سره به څونه مدد وشو چې مدینې ته لاړه الله رب العالمین ول هلته حکومت ورکو او دارنګې هلته الله پې خوشحالۍ راوصلې اطمینان زندګي ول الله ورکړله نو بې من دغه کافرانو په فتح د مکه کې به راتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابو نه به معافۍ نه غوښتلې خاص کر نبي ته به ویل چې موږ تاسو سره ډېر زیاتی کړی دی نو تاسو به څه کوئ صبر به کوئ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم د دې ځای وروسته الله رب العالمین اتلس احکام بیانوي د تدبیر منزل لپاره خپل کور جوړول د کورنۍ اصلاح کول چې زموږ او ستاسو کور برابر شي معاشره برابر شي هغه دغسې انسان چې کور یې برابري معاشرو ته برابري نو دغسې انسان به جهاد هم کولی شي دعوت الله هغه هم کولی شي خو چې کله د انسان هغه کورنۍ زندگی چې هغه برابره نه وي کورنۍ زندگی چې هغه برابره نه وي د کورنۍ اصلاح یې نه شوي نو دې د وجې نه هغه به جهاد او دعوت چې هغه نه شي کولی جهاد او دعوت هغې ته به نه وي اوزګار ځکه چې به دې کې نښتې وي نو دې د وجې نه د کورنۍ اصلاح ضرور ده او د کورنۍ اصلاح لپاره الله رب العالمین اتلس احکام چې هغه به راوړي په دې کې اوس اولنی حکم دی او اولنی امر دی دپاره د تدبیر منزل هغه ده چې مصارف شرعیه د مال د لګولو هغه وپېژنئ مال بې ځای مه لګوئ ځکه چې کله کومه معاشره او په کومه کورنۍ کې مال هغه په اسراف او په تبذیر سره لګیږي اسراف پکې کېږي بې ځای مال لګولی کېږي نو د دې کورنۍ اصلاح به نه وي دا به همیشه محتاج وي پریشانه به وي د دې د وجې نه د کور اصلاح چې کېږي نو اول دا چې مال به بې ځای نه لګوي او دویم
مال چې لګوي نو د هغې مصارف یې زده کړه چې تا نه دا مال په بیځې ځایونو کې ونه لګېږي په غیر شرعي مواضعو کې به مال نه لګوي بلکې مال به په دې ځایونو کې چې د هغه ولګوي. او بعض مفسرین وی چې یسألونه کې دا تپوس چې د عمر ابن جموح رضی الله عنه دا یو صحابي و هغه دا تپوس کړی چې یا رسول الله موږ سره مال دی نو څومره مال چې دا موږ ولګوو د الله په لار کې څومره مال ولګوو او دویم ورسره دا تپوس چې په کومو کومو ځایونو کې ولګوو. نو الله رب العالمین د هغې جواب ورک چې کوم مال تاسو لګوئ نو یو خو د هغې جواب دا دی چې حلال مال به لګئ د حرام مال نه صدقه نه کېږي ولا صدقه من غلول. رسول الله صلی الله فرمایي چې مونځ چې دی نو دا په غیر د اوداسه نه نه کېږي اودس د مونځ دپاره دا شرط دی او د حرام مال نه چې دی هغه صدقه نه قبلیږي چې ته د پوډرو کاروبار کې او د چرسو کې او د اپینو کاروبار چې دی هغه کوي او دارنګې د شرابو کاروبار چې دی هغه کوي د آیس نشي دا شیونه راوړي او خرڅوي نصار او سګرټ او نور حرام کاروبار چې هغه کوي او بیا د هغې نه صدقه کوي نو په دې صدقه باندې تا ته اجر او ثواب نه میلاویږي. نو چې کوم خرج تاسو کوئ نو یو د حلال مال نه کوئ دویم د خپل وس مطابق خرج کوئ د خپل وس مطابق داسې مه کوه چې بیخي بخل کوي مال نه لګئ او داسې مه کوه چې لاس دومره کلاو کړي چې پیسې د سره څه یي بس هغه لګوي نو بیا به سوال ته ناستې او پریشانه به یې او ستومانه به یې. او الله قرآن کې د ایمان والا په صفت کې هم دا خبره کړې ده چې دی نه اسراف کوي چې مال ډېر ولګوي او بې ځای ولګوي او نه داسې کوي چې هغه مال بالکل نه لګوي او بخل چې د هغه کوي او دا لاس چې د هغې د سر سره تړلی دی جب له بالکل لاس ورځي نه داسې هم نه دي. د دې د وجې نه داسې انسان اکثر هغه به چې اقتصاد برابري نو داسې انسان نه پریشانه کېږي ځکه چې هغه د اسراف نه د تبذیر نه هغې نه ځان ساتي او دارنګې د بخل نه ځان ساتي چې بیخي مال نه لګوي نو دا هم ګناه ده. نو دې د وجې نه مال لګوئ د حلال مال نه او د خپل وس مطابق یې لګوئ څومره چې ستا وس دی څومره ستا تنخوا ده څومره د کاروبار دی د هغې مطابق مال لګوه اسراف به هم نه کې بخل به هم نه کې. دا خو د اول سوال جواب شي. دویم سوال جواب چې هغه دا دی چې مال په چا باندې ولګوو مال په چا ولګوو نو دې جواب الله ورکوي چې اول حقدار د مال د لګولو مور پلار دی مور پلار باندې مال ولګوه خپلوانو باندې به ولګوه یتیمانان مسکینان دي مسافر دي په دې باندې خپل مالونه لګوه. او معلومیږي دا چې دلته د انفاق نه مراد زکات نه دی بلکې واجب صدقات او نفلي صدقات دا مراد دي. وجه دا ده چې زکات په مور پلار باندې نه کېږي چې بچی راولګي او مور له زکات ورکوي یا پلار له زکات ورکوي نو دا زکات صحیح نه دی دا نه کېږي په مور پلار باندې. مور پلار خو د بچو په مال کې حق دی انت و مالک لابیک ته او ستا دا مال چې دی دا ستا د پلار دپاره دی. نو هغه مور پلار چې هغه بېوسې وي او د بچي وس وي مال سره شته دی حال یې ښه دی او مور پلار بېوسه دي او کاروبار وغیره چې هم نشي کولی نو په دغه وخت کې په بچي باندې واجب ده فرض ده چې دا به پر خپل مور پلار باندې خرچه کوي که وی نه کړی نو دا ګناهګار دی په دې باندې. وجه دا پلار مور بوډاګان دي کار هم نشي کولی څه کسب وغیره او خپله مالدار هم نه دي پیسې هم ورسره نشته دی او په دې کې بچي په هغو باندې پیسې نه لګوي نو دا به ګناهګار وي. او که پلار مالدار وي او د بچي مال ته ضرورت نه وي نو به یې په هغې باندې خرچه کول دا لازم نه دي ځکه پلار سره خپلې پیسې شته دی یا خپل کاروبار کولی شي وس یې شته دی لیکن کله چې ضرورت پیدا کېږي نو تا باندې به لازم دي چې خرچه به ورله ورکوي دې ته واجب صدقات وي. دارنګې بیا د مور و پلار د طرف نه چې کوم خپلوان دي د هغو حق دی. حدیث کې راځي چې کله انسان په پردي کس باندې خرچه کوي صدقه پې کوي نو د صدقې اجر ول الله ورکوي او چې په خپل باندې د صدقه کول خپل دی غریب و ورور دی غریب دی خور غریبه ده وراره دی غریب دی او دارنګې تره زوی دی غریب دی نو دا ترور غریبه ده ماما غریب دی او تا ته پته د خپلوانو له حال نه سړی خبرېږي ښه نو چې دې باندې کله ته صدقه کوې نو تا ته 2 اجره میلاویږي یو د خپلوالۍ اجر یو د صدقې اجر
دا به حدیث کې راغلی دی. نو دې د وجې نه اول حق د مور پلار دی، بیا د خپلوانو دی، بیا د خپلوان نه وروسته یتیمانان مسکینان مسافر دي، حالاتو ته به ګوري. یتیم هم څه شی نه لري ځکه څوک نشته چې خرچه په هغې وکړي. مساکین دي، غریبانان دي، یا کاروبار نه لري او یا دا دی چې کار کوي خو هغې باندې خرچه نه پوره کېږي. هلکه د ده خرچه 50,000 ده، د ده غریب مزدوري او کار چې کوي 20,000 اخلي یا 10,000 اخلي، نورو روپیو سره نه وي. د ده خرچه 40,000 لګېږي او د ده تنخوا ده، تنخوا یې 20,000 روپۍ ده او دارنګې 15,000 ده. نو دا غریب پریشان یې همیشه لپاره چې هلکه دا اوس د کور کرایي را روانه ده، بیل را روان دی او دارنګې چې دی زما تنخوا چې هغه خو دې ته نه رسېږي. نو دا مسکینان دي، دیو له مال ورکوي، دا مستحق دی چې سړی په دیو صدقه وکړي. دارنګې مسافر له مال ورکول، مسافر اگر که په خپل کلي کې مالداره دی خو اوس په مسافر کې دی او غریب شوی دی، کرایو سره نشته دی، بیمار دی، د بیمارۍ پیسې سره نشته دی او دارنګې نور حاجتونه ضرورتونه دي اوس سره فی الحال پیسې نشته. نو دیو له تاسو صدقه ورکوي. اگر که په کلي کې مالداره دی نو هغه مالداري په خپل ځای باندې خو صدقه دیو له ورکه. او داسې مسافر له سړی زکات هم ورکولی شي چې وقتي طور باندې حاجتمند دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، وفرمایي یا رسول الله ما سره 1 دینار دی، په دې څه وکړم؟ په چای ولګوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل په خپل ځان باندې ولګوه، اول ځان دی که نه، په ځان باندې روپۍ ولګوه. و یا رسول الله بل هم را سره دی، هغه هم خرچه کوم، په چای ولګوم. وی هغه په خپله اهل باندې چې دی هغه ولګوه، خپل اهل باندې. و یا رسول الله بل دینار هم را سره دی، هغه په چا ولګوم؟ وی هغه په دغه باندې ولګوه، په خپلو بچو باندې دې ولګوه. اهل نه مراد د ښځه ده او دویم کې به بچي چې راغلي په هغو باندې ولګوه. وی رسول الله بل دینار هم را سره دی، هغه هم لګوم په چا؟ وی په خپل خادم باندې ولګوه چې کوم تا سره خادم دی، نوکر دی، مزدور دی تا سره، نو هغه د صدقې لایق دی ځکه تا سره مزدور دی، نوکر دی، نو هغه د پیسې ورکه. وی بل هم را سره دی، هغه هم لګوم، بل دینار دی. وی په هغې باندې ته به یې ښه پوهېږي، بس مستحق به تا ته معلوم دی چې هم ګاونډ خپلوانو کې خپل دغه مسکین غریب څوک نو هغه لی ورک. دارنګه نبی صلی الله فرمایي بهترینه صدقه چې ده خیر الصدقه او افضل الصدقه هغه دا دی چې عن ظهر غنن، چې هغه د هغې نه وروسته مالداري تا سره پاتې شي. داسې خرچه کوه چې د هغې نه وروسته ته داسې غریب مسکین کېږي نه چې بیا بل ته محتاج یي، د څه ناڅه وس او بې حاجتي ستا پاتې کېږي. او وابدأ بمن تعول، ته شروع کوه اول په صدقه کې په هغه چا باندې چې هغه ستا په عیال کې داخل وي. ولې که ته ډېرو تا سره مثال ته باندې 50 روپۍ دی او دا ته راواخلې ټولې ولګې، نو چې دا دې ولګولې نو خپله به اوس پریشانه وئ او سوچ فکر به کوې چېرې دا کرایي به څه کومه، دا بیل به څه کومه، او دارنګې که ډاکټر ضرورت راغی دی به څه کوم، ځان به سوچونو ته ایله برابر کې. او دارنګې بیا به بل ته سوال کې، او یو ته به ما سره کومک وکړه، بل ته به سوال به کوې، خلکو ته به احتیاج ښکاره کوې، یا به قرضونه د خلکو نه غواړي. نو الله او رسول موږ ته داسې امر نه کوي چې ته ټول مال ولګوه، نه، په دې 50 روپۍ کې به ستا 2000 وس کېږي، 1000 به دې وس کېږي دا ولګوه، 1500 دې وس کېږي دا ولګوه، دا نور به چې تا سره دونه پاتې شي چې ته بل ته لاس نه نیسې، ځکه سوال به نه کوې. سوال چې هغه حرام دی چې سړی یو ته وایي ماله صدقه راکړه، بل ته وایي ماله زکات راکړه، بل ته وایي ماله سرسایه راکړه، او د ولږې مړ شومه او دا دی، هغه داسې به نه کوې. الله رب العالمین نه به غواړي، ځکه الله غیرتي ذات هم دی او دارنګې د هغه سره یو شی کمیږي هم نه، د خزانو مالک دی. نو دې د وجې نه دومره صدقه به کوې چې د هغې نه وروسته تا سره بې حاجتي پاتې شي چې چا ته ضرورتمند نه وي. او دویم صدقه په هغه چا باندې کوه اول چې هغه ستا په عیال کې داخلي. عیال کې څوک چې د هغې د خرچې بوج په تا باندې وي، دې ته عیال وي. ښځه ده او دارنګې بچي دي، او دارنګې که مور و پلار بوډاګانې نو هغه دي چې هغې باندې ته خرچه کوې او ستا لاس ته ناست دي، د هغې بوج هم په تا باندې نه، نو دا ستا عیال کې داخل شو. نو ښځه بچو باندې اول خرچ چې هغه کوه. او ډېر انسانان په دنیا کې اوس داسې دي چې ښځه په بچو باندې هېڅ خرچه نه کوي، نو له پیسې ورکوي، نو له خوراک راوړي، نو له جامه کوي، هېڅ هم نه کوي، بس خپل کار به کوي. بس یارانو دوستانو سره ګرځه، راځه نن پلانکي هوټل له ځو، هلکه 500 روپۍ واچوئ،
لس روپۍ واچوي چکر لزو پلانکې ځای ته په ملګرو یې لګوي په یارانو دوستانو یې لګوي په لوپرانو باندې لګوي او دارنګې په نشو تماشو کې چې هغه مالونه لګوي دا ډېر بېخیره انسان دی چې مال یې داسې غلطو ځایونو کې لګېږي ښځه او بچي په نهاره باندې او بچي کله یو دروازې ته ولاړ یو ترکاري راله لږ راکړي او بل دروازې ته ولاړ ترکاري راکړي الله له به څه جواب ته ورکړي چې دا ښځه او بچي دي د خپل وس مطابق په تا باندې خرچ فرض دی چې په دې باندې به کوې که ډېر مالدار یې د هغې مطابق خرچه به کوې که درمیانۍ د هغې مطابق کوه او که غریب یي نو دا ټیپر او لوګان خو به دې وسې کېږي چې دا وله واخلې چې ستا بچي کاسي یو کور او بل کور ګاونډیانو ته لیږي او ته وایې چې ماله ترکاري راکړه نو دا ظلم دی زیاتی دی چې دا بعضې کسان یې خپلو بچو سره کوي نه په بچو باندې به خرچ هغه کوي او یو حدیث نه معلومیږي چې دا غټه ګناه ده غټه ګناه چې اوس انسان هغه د ښځې بچو خرچه په ده باندې لازم ده او هغه ضایع کړي د هغو ضایع کړي او خرابې کړي نو دا ډېره غټه ګناه ده غټ ګناهګار دی د انسان چې د ښځې بچو یا واړه ورونه خویندې خرچه په ده باندې لازم ده د ده لاس ته ناست دي او دا په منځ کې هغې ضایع کړي خرابې کړي او همیشه پریشانه دا ښځه سوچ کړي چې بیا روټۍ ټیم دی بچي به رانه ترکاري غواړي او بچي به رانه روټۍ غواړي او زما په کور کې روټۍ او ترکاري نشته دی داسې ښځې په دنیا کې شته دی تاسو سوچ وکئ چې هغې غریبې سره دقه غم وي چې اوس بیا د روټۍ ټیم شو بچي به جاړي اوس نشته دی نو داسې خلکو ته سره مدد کول پکار دي او په دې باندې خاوند ګناهګار دی خاوند به الله راګیروي لیکن موږ او تاسو له دا پکار دي چې داسې خلک به وینو نو د خپل وس مطابق خرچه پې کوه ځکه الله وایي مسکینان دي یتیمانان دي مسافر دي روټۍ ورولېږه ترکاري ورلېږه شعر پخول لږ ورلېږه صدقه کې ډېر اجر دی ډېر ثواب پکې دی نو دا تپوسونه یې کړي وو نو الله د هغې جوابونه ورکړه خو لیکن دې تپوس ته نور مؤمنان محتاج دي او د دې جواب ته محتاج دي نو ځکه الله په صيغې د جمع راوړي و یسألونک داسې نه ویلي چې یسألوک دا عمر ابن جموح رضی الله تعالی تپوس کوي نه یسألونک دا مؤمنان تا نه تپوس کوي گویا کې دې ټول هغې ته محتاج دي دې سوال و جواب ته یسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي دوی ستا نه چې څه شی خرج کړي دوی او په چا باندې خرج وکړي دوی ماذا ينفقون چې څه شی او څه څیز خرج کړي او په چا باندې خرج وکړي دوی دا دواړه خبرې پکې مراد دی دلته قل ورته وایه زما نبي ما انفقتم من خیر هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر نه د حلال مال نه نو من خیر کې دغه اول تپوس جواب ته اشاره وشوه چې د حلال مال نه لګوئ او د خپل وس مطابق خچاله ورکو نو فللوالدین والاقربین نو دا به وي دپاره د مور و پلار والاقربین او د خپلوانو والیتامه او د یتیمانانو دپاره والمساکین او د مسکینانو دپاره وبن السبیل او د مسافرو دپاره د دیو دپاره به دا مالونه وي خرچه چې کوې په دې باندې کوه وما تفعل من خیر فإن الله به علیم هغه چې کوئ تاسو څه نیک کار یقینا الله رب العالمین په هغې باندې پوهه دی دې کې ترغیب ورکوي نیکۍ طرف ته چې نیکي کوه داسې مه وایه چې ما نه به الله خبر یې که نه داسې ګمان مه کوه الله تا باندې پوهه دی نو چې پوهه دی د دې نیکۍ بدله به درکوي الله هغه ذات دی چې ستا په عملونو باندې پوهه دی د دې له وجې د هغې نیکۍ بدله چې هغه به درکوي دې له وجې نه پټه صدقه دا ډېره بهتره وي په نسبت د دې چې سړی ښکاره صدقه وکړي اگر که ښکاره هم جایز ده خو چې ستا نیت کې ریا شهرت ځان ښودنه نه وي ښکاره هم کولی شي لیکن پټه ډېره بهتره ده وجه دا ده فإن الله به الله پې پوهه دی پټه صدقه ورکړه نو دا به ډېر اجر شي هغه به وي حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې په انسان باندې چې سوره کې صدقه به کوي ذل المؤمن صدقته یوم القیامه دا به د باندې سوره چې دغه کوي او دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره د اور نه ځان بچ کې ای زما امته اگر که د کجوري په یو نیمه ټوکړه باندې هم د ځان د اور نه چې را بچ کې خیر د صدقه کوه روزانه اگر که لږه صدقې نو دا کوه دې وجې نه زنانۍ هغه ترکاري پخه کې روټۍ پخه کې چم ګاونډ کې غریب لکه ترکاري لکه روټۍ ورلېږه خاص کر د روژه ماتې ټیم کې نو دا به ستا د کور یو صدقې چې روزانه ستا د کور نه خو یو صدقه وځي که نه یا پیسې چاله لږ ورلېږه او یا ترکاري روټۍ ورلېږه په دې باندې ستا مال نه کمیږي او مه بخل کوئ په دې باندې ډېرې زنانې ترکارۍ نه په پروچونو کې څښا شي بارې غورځوي خو بل مسلمان سره ښېګڼه چې هغه نه کوي دا ډېر سخت زړونه والی
ولا چې داسې غریبانان شته چې ترکاري د اخیستو وس یې نه وي هغې ته ورلیږه الله رب العالمین به تعالی د اجر درکوي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دا دویم امر دی د امور د تدبیر منزل نه چې د کورنۍ اصلاح په دې باندې چې هغه کېږي هغه دا دی چې حسن د شی او قبح د شی دا به موقوف په شرع باندې وي نه په د انسان په عقل او په طبیعت باندې. دا یو قانون دی چې یو شي ته چې موږ ښه وایو یا یو شي ته موږ خراب وایو دا ښه کار دی او دا بد کار دی نو دا ښه او بد دا به په شرع معلومیږي. دا په عقل باندې او په طبیعت د انسان باندې موقوف نه ده چې انسان وایي چې دا عقل د انسان وایي دا شی ښه دی نو هغه به ښه او د انسان عقل وایي دا شی خراب دی هغه به خراب وي. نه په دې نه ده. ښه والی د شي او دارنګې بدوالی د شي دا موقوف دی په شرعه. نو مقصد پکې دا دی چې تاسو د شرع تابعداري کوئ. ای زما بندګانو د شرع تابع شئ چې شرع څه وي چې دا کار ښه دی نو هغه به ښه چې شرع وي درته دین اسلام شرع درته وي دا شی خراب دی دا کار خراب دی دا خبره خرابه ده نو هغې نه به ځان ساتې. او دا موقوف په عقل باندې نه ده چې ته هر سړی وي چې یاره زما عقل دې ته ښه وي او بل وایي زما عقل دې ته خراب وي نو په هغې پسې تاسو روان سئ. د عقل تابعداري مه کوئ د خپل مزاج او د طبیعت تابعداري چې هغه مه کوئ بلکې د شرع تابع شئ. نو په آیت کې به مقصد چې هغه دا وي. نو کله چې موږ او تاسو د شرع تابع شو دې سره زموږ او تاسو د کور اصلاح کېږي. د شرع تابعداري کول د عقل او د طبیعت تابعداري چې هغه نه کولو. او دې لپاره الله رب العالمین یو مثال مې راوړي لکه قتال مثال دی. اوس دا قتال کول دا ښه کار دی په دې کې اجر دی ثواب دی د الله دین په دې باندې اوچتېږي د الله په لار کې جنګ کول د الله په لار کې جهاد کول او کافران په دې باندې ذلیله کېږي او ډېر د خیر کارونه په دې کې دي. لیکن دا جهاد چې دی نو دا خلکو ته ښه نه ښکاره کېږي. طبعا خلکو ته نه ښکاره کېږي ښه هلکه که قتال او جهاد ته لاړ شمه نو مړ به شمه ښځه به مې کونډې شي بچي شي د هغه به مې یتیمانان شي او دارنګې په جهاد کې زخمي کېدل دي په جهاد کې د کور نه وتل دي په جهاد کې کله کله ونیول شي جیلونو ته سړی لاړ شي په جهاد کې مرګ دی. نو دا د انسان طبیعت یې ښه نه ګڼي. نو چې نه ګڼي نو هغه ایسته جهاد چې هغه پرېږدي چې یاره بس جهاد ښه کار نه دی بس جهاد چې هغه زه نه کوم. الله فرمایي نه دا ښه والی او بدوالی ستا په عقل او په طبیعت باندې نه دی بلکې جهاد ته شرع ښه کار وي. جهاد ډېر ښه شی دی. ولې ښه والی دا دی چې په جهاد او قتال لیکو نو کافران به مغلوبه وي تاسو باندې به ظلم زیاتی نه شي کولی. ولې که کافران زوروري خو یو ځای کې مسلمان رانیسه او ټکوی بل ځای کې مسلمان رانیسه ټکوی او ظلم ورسره کوه زیاتی ورسره کوه نو یو خو به کافران غالبه شي په تاسو باندې او دارنګې په تاسو باندې به بیا ظلمونه کوي. ستاسو ښځه او بچي شي هغه به ونیسي قیدین به کړي غلامان او وینځي به تیسازې کړي او دارنګې که کافران زورور شي نو دین نه به م واړئ دین به ختم کړي. نو دې د وجې نه تاسو جهاد چې د هغه وکئ کافران چې د هغه به مغلوبه شي کمزوري به شي څونه فایده وشوله دین اسلام به غالبه شي تاسو به عزتمند پاتې شئ ذلیله به نه او دارنګې د هغونه به په دې جهاد کې مال غنیمت وګټئ. دم اوچته خبره ده چې د مال غنیمت د کافران نه وګټئ او دارنګې یا به تاسو شهیدان شئ نو چې شهادت درجه ته ورسېده نو دا خو غټ منقبت دی نو جنت ته به ورسېږي. نو وګوره طبیعت وي او د انسان عقل وي چې جهاد ښه کار نه دی ځکه دې کې دا تکلیفونه دي لیکن شرع وي دا ښه کار دی. نو دې د وجې نه شرع تابع شئ تاسو او د عقل مه تابع کېږي چې تاسو عقل او طبیعت په څه شي هغه روان یاستئ. شرع ورته ښه وي ځکه که ژوندی وي نو عزتمند به یې عزتمند وخت به شي هغه تېروي. کافران به مغلوب او کمزوري او د هغو د ظلم زیتي نه به خلاصي او دارنګې د هغو نه به غنیمتونه ونیسئ که الله فتح غلبه درکړي غنیمتونه به هم ته ونیسئ فتح به هم ته میلاو شي او یا به ته د شهادت درجه ورسیږي او د شهادت درجې سره به بیا جنت ته چې هغه ورسیږئ.
نو ګوره حسن د شی او قبح د شی دا به په موقوف په شرع دی نه په عقل باندې. کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قتال کول جنگ کول د کافرانو سره وهو کره لکم او دا قتال بد ښکاره کېږي تاسو ته طبعا تاسو ته بد ښکاره کېږي خو طبعا درته بد ښکاره کېږي. طبیعت کې د انسان داسې چې لکه دې کې مسافري ده په دې کې د کور نه وتل دي زخمي کېدل دي او وجل دي نو دا انسان په طبیعت باندې بوژي. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم کېدای شي چې بد به ګڼئ تاسو یو شی طبعا او دا به غوره وي او فایدهمند به وي ستاسو لپاره. وعسى او کېدای شي ان تحبوا شیئا تاسو به مینه کوئ د یو شي سره وهو شر لکم او هغه به بد وي ستاسو لپاره. تاسو به د یو شي سره مینه کوئ چې هغه مینه مراد شی دی جهاد او قتال پرېښودل دې سره ستاسو مینه ده. په کور کې د ښځو بچو سره ناسته ده له خوند درکوي دې سره مینه ده خو هغه به شر وي ستاسو لپاره ولې کافران به غالبه شي ښځه بچي به نه ونیسي او دارنګې مسلمانانو باندې به بې ظلمونه کېږي دین به هم کمزوری شي د ذلت ژوند به در باندې راشي وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله رب العالمین پوهېږي په هر څه باندې او تاسو نه پوهېږئ. د دې د وجې نه چې تاسو نه پوهېږئ نو ستاسو په عقل او په طبیعت باندې به د شي ښه والی بدوالی نه معلومیږي بلکې دا به په شرع باندې شي هغه څه کې معلومیږي. ډېر وختونو کې موږ یو کار ته به ښه ویو که نه چې لکه دا کار ښه دی دا ولې ګناه ده نو لیکن چې شرع د هغې نه منع کوي نو خامخا به په هغې کې نقصان وي. دې کې خپل عقل نه چلی چې زما عقل وایي چې دا ښه کار دی نو دا قرآن دې ولې منع کوي. لکه مخکې تېر شو د خنزیر غوښه خوړل دا د کافرانو عقل وایي چې دا ښه شی دی او غوښه کې دا فایده ده او دا ده نو هغې خوري په وټلو کې لیکن الله او رسول د هغې نه منع کوي. ولې ځکه چې په دې کې نقصانونه دي ضررونه دي الله ته پته ده د هغه رسول ته به یې پته ده هغې د دې نه منع کوي. دارنګه نور شی نه رسې راواله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. دې کې اوس دریم امر ذکر کوي د امورو د تدبیر منزل نه. هغه دا دی چې د تدبیر منزل نه ده چې د میاشتو د عزت احترام چې د هغه کوله د میاشتو د عزت احترام او ادب چې د هغه کول او په دې کې د قتال نه ځان چې د هغه ساتل. نو په دې سره مو کورنۍ اصلاح چې د هغه کېږي په کار دا ده چې زمونږ په ستاسو په معاشره کې د میاشتو د عزت احترام او ادب کېږي او په دې کې به د کافر سره جنګ نه کوي. مخکې موږ ویلو چې جنګ د کافر سره دوه قسمه دی. یو اقدامي جنګ دی چې ته پې ورځې په کافرو ملک باندې او د کافرانو په ډله باندې ته ورځې او جنګ پې کوې نو دا هر وخت یې کولی شي ماشاءالله د میاشتو د عزت ده چې د عزت په میاشتو کې به ته جنګ اقدامي نه کوي. او یو جنګ دفاعي دی چې کافر راځي په تا باندې په دې میاشتو د عزت کې تا باندې جنګ کوي نو دفاعي جنګ چې دی نو دا به د هغو سره ته کولی شي. دفاعي جنګ چې هغې مخکې شي او تا باندې جنګ کوي نو په میاشتو د عزت کې ته هغو دفاع کولی شي د هغو مقابله کولی شي هغو له جواب ورکولی شي نو دا به جایز ده. بیا په میاشتو د عزت کې جنګ کول بعض علما وایي چې دا مخکې جایز و په میاشتو د عزت کې نه بعض علماو قول دا دی چې په میاشتو د عزت کې جنګ کول مخکې منع و لیکن اوس جنګ کول چې د هغه جایز دی که دفاعي جنګ او که اقدامي جنګ ټول جایز دی پکې. دا د بعض علماو قول دی ځکه چې قرآن کې ډېر آیتونو کې الله فرمایي فقتلوا المشرکین کافه تاسو مشرکان چې د هغه وژنئ ټول وژنئ او دارنګې نور بعضې آیتونه د هغې نه معلومېږي چې د مشرکانو سره جنګ کولی شي په هر وخت کې. دویم قول دا دی چې نه د دې عزت اوس هم باقي دی جنګ اقدامي کې اوس هم نه شي کولی چې ته په کافر باندې ورځې د میاشتو د عزت هغه احترام اوس هم باقي دی. نو هلته د آیت مراد دا دی چې مشرکانو سره جنګ کوئ په هر وخت کې خو بغیر د میاشتو د عزت نه هغه به ترې مستثنا یي. میاشت د عزت څلور میاشتې دي مخکې موږ ویلو ذوالقعده ذوالحجه
محرم او رجب دا څلور میاشتې چې دا د عزت دي نو په دې کې به جنګ اقدامي د کافر سره نه کوئ. اوس راشي شان ورود د دې آیت هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه ولیږله د کافرانو او د مشرکانو د مقابلې لپاره چې هغې طائف ته تلي او د هغه نه را روان وو. د مکې مشرکانو یوه ډله وه طائف ته تلي د هغه نه راتله واپس مکې ته او دا اولنۍ سریه وه چې رسول الله صلی دا صحابه لېږلي وو 8 کسانو تقریبا او د دې مشر چې و عبدالله ابن جحش رضی الله عنه و. عبدالله ابن جحش رضی الله عنه هغه د دې مشر و. نو دې چې کله لاړه نو دې چې راتلو د کافر د طائف نه راروانو مکې ته نو دې مکې سره نږدې ورسېدل او په دې باندې حمله چې هغه وکړله او د دې صحابو دا ګمان و چې دا د جماد الاخر اخرنی تاریخ دی. جماد الاخر اخرنی تاریخ دی 10مه ورځ ده. سبا به رجب میاشت بیا راخیږي سبا به د رجب میاشت شروع کیږي به. نو په دغه ګمان باندې دوی په حمله چې هغه وکړله نو د هغې نه 2 کسان ونیول. یو کس یې د هغې نه قتل که او څه اوښان چې هغه یو څه اوښان چې دی دا مې د هغو نه ونیول او هغه یې راوستله مدینې ته. اوښان چې د هغې مې ونیول 2 کسان یې له قیدین کړه یو یې ته ووژلو. نو په دې کې کافرانو چې دی نو هغه شور و شرغب چې هغه شروع کو چې دوی مؤمنان وی چې موږ په ملت د ابراهیم باندې نو دا خو د ملت ابراهیم نه خلاف وکړو دا خو په میاشتو د عزت کې جنګ وکړو ځکه د مؤمنانو دا ګمان و چې دا د جماد الاخر اخرنی تاریخ دی او په دې ګمان کې هغې خطا و سره دې نه چې دا میاشت د 9 ورځو وه جماد الاخر په دغه کال باندې د 1 کم 10 شو. نو دیو چې کوم جنګ وکړو نو دا د رجب المرجب اولنی تاریخ و د رجب د میاشتې اولنی تاریخ و. نو دیو په دې اجتهاد کې خطا شو. دی ویله چې د اخرنۍ ورځ جماد الاخر ده او په منځ کې رجب میاشت راختله د اولنۍ ورځ د هغې وه. نو کافرانو شور و شرغب شروع کړو د مکې کافرانو مشرکانو او وویل چې ښه دوی وی چې موږ په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې او موږ مسلمانان نو دا څنګه مسلمانان دی په ملت د ابراهیم باندې دي دوی خو د میاشتو د عزت احترام یې ونه کوو په هغې کې جنګ وکړو ځکه کافرانو هم د دې میاشتې عزت کوو. نو د ملت ابراهیم نه هم خلاف وکړو او دارنګې ځان ته مسلمانان وي نو د دې میاشتې عزت چې د هغې ونه کړو. موږ باندې جنګ وکړه سړی هم رانه ووجه 2 کسان یې هم رانه ونیول او اوښان چې د هغې هم رانه بوتلو. نو په دې کې د صحابه چې دی نو دوی په شک کې وو او پریشان وو. نو راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ داسې طریقه وکړله چې دا څنګه چلې دا هم ګناه کړی ده که څنګه او دارنګې کافرانو د اعتراض په شکل باندې دا تپوس وکړو چې په میاشتو د عزت کې جنګ کول څنګه دي. نو الله رب العالمین وی دا آیت راولېږو او جواب یې ورکړه. حاصل د جواب دا دی چې په میاشتو د عزت کې جنګ کول دا ګناه ده. نو صحابه ورته وی چې تاسو نه غلطي شوې ده چې تاسو دا جنګ چې رقم کړی ده دا هم غلطي کړې ده خو لیکن اجتهادي غلطي وه په دې ګمان چې که نه رجب میاشت لا نه ده راختلې او د جماد الاخر اخرنی تاریخ دی خو نور په میاشتو د عزت کې جنګ کول دا ګناه ده. لیکن کافرانو ته وی چې تاسو که دا شور و شرغب مه کوئ چې د مؤمنانو نه دا لږه غلطي وشوه تاسو ملسې یادوئ او ملسې یادوئ چې ملت ابراهیم نه هم خلاف وکړو د اسلام دین نه هم خلاف وکړو او دا هم وکړو او هغه هم وکړو. دا خبرې چې هغه کوئ تاسو کې خپله ډېر ګناهونه موجود دي هغه نه یادوئ او بل ته ګوته نیسئ. نو 6 قبایح د دیو ذکر کوي او 6 علتونه د قتال ذکر کوي چې تاسو سره جنګ په کار دی. اگر که په میاشتو د عزت کې نه دی په کار دا غلطي وشوه لیکن تاسو سره جنګ ځکه په کار دی چې تاسو کې خپله دا 6 غلطۍ نه دي او دا 6 به علتونه به وي دپاره د قتال کولو د کافرو سره. نو دی کې حاصل دا شو چې کافرانو تاسو کې خپله دونه غلطۍ نه دي هغه غلطۍ نه یادوئ او چې د مسلمانانو نه لږه غلطي وشوله نو بس هغه په ګوته کوئ چې دا یې وکړه او دا یې وکړو. او دا د ډېرو جاهلانو اوس هم دا طریقه ده چې خپله په هغو کې ډېر ګناهونه به موجود هغه به نه یادوي خو که چېرته تا نه معمولي قرآن کې غلطي وشوله که نه بیا به یې وګوره که نه دا غلطي وکړله وګوره که نه دا یې وکړه یو ځای کې به دې یادوي او په بل ځای کې به دې یادوي په یو ځای کې به دې شرموي او په بل ځای کې به دې شرموي سره د دې نه چې په هغې کې به څونه غلطۍ ني څونه فسادونه به پکې وي
څونه ګناهونه به کوي هغه به نه یادوي. نو دا د مشرکینو طریقه ده چې په وړه خبره باندې یو سړی بدنامول او هغه شرمول او هغه ته ګوته نیول او خپل چې څومره عیبونه دي نو د هغې اصلاح چې د هغه نه کول او هغې ته متوجه کېدل نه متوجه کېدل. نو دا د کافرانو او د جاهلانو دا طریقه وي. دویم قول چې د هغه دا دی چې بعض وایي چې دا د صلح حدیبیې سره د آیت لګېږي. دویم قول د مفسرینو دا دی د صلح حدیبیې سره هغه دا چې حدیبیه کې صلح چې کله کېدله نو د صلح نه مخکې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه راولېږه. عثمان رضی الله عنه راولېږه مکې والاو ته چې د هغو سره خبرې اترې چې د هغه وکړي د روغې او د جوړې صلح خبرې اترې چې د هغو سره وکړي. نو په دې کې داسې طریقه چې د هغه وشوله چې رسول الله سلم ته خبر ورسېده چې عثمان رضی الله عنه دیو شهید که د ذوالقعدې میاشت وه چې عثمان رضی الله عنه چې د هغه دیو څه که شهید یې. نو په دې کې رسول الله سلم چې د هغه راولګېده او د دې صحابو نه بیعت واخیسته په دې خبره باندې چې موږ به د عثمان رضی الله عنه بدل چې د هغه به اخلو د عثمان رضی الله عنه بدل هغه به موږ اخلو. نو دا د ذوالقعدې میاشت وه او د دې سره بیعت په قتال باندې کوو رسول الله سلم چې موږ به جنګ کوو او د عثمان رضی الله بدل به اخلو. نو په دې باره کې د آیت چې هغه نازل شو هغه ده چې صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ د ذوالقعدې په میاشت کې چې اوس د دې سره موږ جنګ کوو د عثمان رضی الله بدل اخلو نو دا خو د عزت والا میاشت نه دی بې احترامي راځي او په میاشتو د عزت کې خو جنګ کول ښه کار نه دی. نو الله د هغې جواب کوي چې ټیک د په میاشتو د عزت کې خو جنګ کول ښه نه دي خو لیکن په دې کافرانو کې شپږ علتونه موجود دي هغه باعث دی چې دوی سره د جنګ وشي. او بیا په دې آیت کې یو غټه قاعده پرته ده چې هغه شرعي قاعده ده او ځکه تعلق د تدبیر منزل سره لري. هغه ده چې انسان کله په دو مصیبتونو په دو مشکلاتو کې راګیر شو چې یو به خامخا د ده نه کېږي د دو مصیبتونو کې په یو کې به خامخا راګیرېږي نو دا د هغه آسان مصیبت او آسان مشکل هغه د غوره کړي. دا یو سړی دی هغه په دو ګناهونو کې راګیر شي یو غټه ګناه ده یو وړه ده د دواړو کې خامخا به په یو کې واقع کېږي د دې دواړو نه خلاصون نشته دی داسې حالت په انسان راغی نو خیر دی دا د بیا وړه ګناه وکړي او بیا د الله ته توبه وباسي هغه وړه ګناه هم ښه کار نه دی خو لیکن د غټې ګناه نه د ځان چې هغه وساتي. نو دو مصیبتونو کې ته راګیر شوې په دو مشکلاتو کې نو وړوکی مصیبت ځان له غوره کړه او د غټ مصیبت نه ځان وساته. په دو خطاګانو ګناهونو کې راګیر شوي یو به خامخا کې نو وړه ګناه وړه خطا هغه غوره کړه او د غټې نه ځان چې هغه وساته او بیا به د دې په باره کې هم د الله نه معافي غواړي. نو په دې بیا ته ګناهګار نه یې دا قانون دی. اوس په میاشتو د عزت کې جنګ کول دا ښه کار نه دی خو دې غریبانان اوس راګیر وو چې خامخا به جنګ کوي او د دې نه به دا کسان نیسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وته او بل طرف ته په دې کې د شپږ ګناهونه نو که چېرته دیو دا قتال چې د هغه وکړو نو هغه آسان مصیبت چې د هغې واخیستو لیکن بل طرف ته د کافرانو غټ شکست چې د هغې وخوړو او ډېر مغلوبه شو کمزوري شو او د هغې د قتال لپاره شپږ علتونه الله بیانوي. یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کوي دا خلک ستا نه په باره د میاشتو د عزت کې قتال فیه د جنګ کولو نه په هغې کې قل ورته وایه قتال فیه کبیر جنګ کول په دې میاشتو د عزت کې نو دا خو لویه ګناه ده دا خو لویه ګناه ده به جواب خو دا شو. خو اوس تاسو که مه وایې ځکه په تاسو کې دا ګناهونه شته که نه. وصدون عن سبیل الله او منع کول د خلقو د الله د لارې نه وکفر به او کفر کول په دې الله باندې والمسجد الحرام او خلق منع کول د مسجد حرام نه واخراج اهله او دارنګ ویستل د حقدارانو د مسجد حرام منه د مسجد حرام نه اکبر عند الله دا خو ډېره لویه ګناه ده په نزد د الله تعالی باندې هغې ته کبیر وي او دې ته اکبر وي دا خو ډېره غټه ګناه ده د هغې په نسبت باندې. ولې دا کافران مشرکان د مکې دا خلک د الله د لارې نه اړوي
مؤمنان به ایمان ته نه پرېښودل، هجرت ته به نه پرېښودل، دارنګې په الله باندې کفر کوي. مسجد حرام ته مؤمنان نه پرېږدي، سره دی نه چې د مسجد حرام حقداران چې دي نو هغه د مؤمنان دي، دا د هغې حقداران دي او د هغې متولین او مشران دي او دا ظالمان مسجد حرام ته نه پرېږدي. لکه په صلح حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې ته راغلی او صحابه نه یې پرېښوده مسجد حرام او دا ظالمان راولګېدل او دا مؤمنان او پیغمبر یې د مسجد حرام نه ویستو او د مکې نه یې ویستلو او لاړو مدینې ته هجرت چې هغه وکړو. دیو که دا ګناهونه موجود دي نو دا علتونه دي دپاره د قتال کولو. اکبر عند الله، دا خو ډېره غټه ګناه ده په نزد د الله باندې. بل علت والفتنة اکبر من القتل، شرک چې دی نو دا خو ډېر لویه ګناه ده د وجلو د مشرک نه په میاشتو د عزت کې. دوی تاسو ګوره د ملت ابراهیم خلاف هم وکړه او غټه ګناه هم وکړه. الله وایي شرک چې دی نو دا غټه ګناه ده د وجلو د مشرک نه په میاشتو د عزت کې. مشرک په میاشتو د عزت کې مړ که نو دا د دې نه غټه ګناه او غټ جرم دا دی چې دا تاسو شرک چې دغه کوئ، فتنه په معنا د شرک سره. دویم فتنه کله کله ویلی شي مؤمن اړول د ایمان نه په زور باندې، چې مؤمنانو باندې تاسو ظلم کوئ، زیاتۍ پې کوئ او تکلیفونه ورله ورکوئ، تعذیبونه ورله ورکوئ، سزاګانې ورکوئ، دې لپاره چې دا مؤمن د ایمان نه واوړي والعیاذ بالله. نو دا ډېر غټ جرم دی د قتل کولو د مشرک نه په میاشتو د عزت کې. په میاشتو د عزت کې د کافر مشرک وجل دا دونه جرم نه دی، دونه غټه ګناه نه ده. لیکن دا مؤمنان چې تاسو نیسئ او ټکوئ او په زوره باندې د ایمان نه اړوئ نو دا ډېر غټ جرم دی. د دې د وجې نه تاسو لایق دی دی چې تاسو سره د جنګ وکړی شي، تاسو لایق دی چې تاسو سره د جنګ وشي. بل علت شپږم آخر علت ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه به دا کافرانو چې جنګ کوي د تاسو سره حتی یردوکم عن دینکم، تر دې پورې چې واپس کړي تاسو لره د دین ستاسو نه، ان استطاعوا که چېرته وسې برشي. دا ستاسو د مرتد کولو کوشش کوي، تاسو سره جهادونه دی نه پرېږدي، قتالونه در سره نه پرېږدي، همیشه دا کافر را لګېږي او تاسو سره به قتال کوي او جنګونه در سره کوي تر دې پورې چې دین اسلام نه غواړئ. نو که تاسو سره جنګ وکړو نو څه چل وشو؟ دا خو د ستاسو د مرتد کولو کوشش چې هغه کړي. نو دې د وجې نه داسې کس چې هغه ستا دین خرابوي او تا د ایمان نه اړوي او تا مرتد کوي په جهاد په قتال کولو سره، نو هغه سره جنګ کول دا پکار دی. ان استطاعوا که وسې برشي دې کې اشاره ده چې مؤمنان صحابه چې دا په ایمان ډېر مضبوط وو، د دیو طاقت نه کېده د دې کافرو چې دې د ایمان نه واړوي. لکه بلال رضی الله عنه په ګرمو شګو باندې سملو او دارنګې خباب رضی الله عنه ته څونه تکلیفونه ورکړي، سمیه رضی الله عنها ته به څونه تکلیفونه ورکول، لیکن هغوی به هم د ایمان نه وانه وغوښتله. ان استطاعوا که چېرته د دې وس او طاقت چې د هغه وشي. اوس الله تخویف ذکر کوي د هغه خلکو لپاره چې دین اسلام نه چې دغه واوړي، لږ تکلیف راشي اسلام پرېږدي، یا لږ ورته څوک پیسې رامخې ته کړي، ډالر ورته رامخې ته کړي، نو بس د ایمان او د اسلام نه چې دغه واوړي چې ایمان اسلام خپل کار کوي، اوس ډالر ګټل پکار دی، پیسې ګټل چې دغه پکار دی، او آخرت دی هغې سره بیا راکاږو که دنیا جوړول ځان له پکار دی. الله فرمایي چې څوک د دین اسلام نه مرتد شي عملونه برباد، دنیا کې چې کوم نیک عملونه یې کړي وو، منځونه، روژې، حجونه یې کړي وو، جهادونه یې کړي، مثال دا ټول برباد شو په دې وجه چې دین نه مرتد شو والعیاذ بالله. په آخرت کې به عملونه بربادي، جنت ته به نه داخلېږي، اور ته به داخلېږي، او چې کوم عذابونه دي په آخرت کې هغه به دته میلاویږي. ومن یرتد منکم عن دینه، هغه څوک چې مرتد شه او واوړېده منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین اسلام نه، فیمض پس دا مړ شي وهو کافر، په داسې حال کې چې دا کافر وي، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، پس دغه کسان چې دي نو برباد دي د دوی نیک عملونه په دنیا او آخرت کې. دغه کسان چې د حبطت برباد شو او برباد دي د دوی عملونه په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې عملونه نیک عملونه برباد شو، او دارنګې د مؤمنانو تعلق به اوس دې سره شي هغه نه وي، مؤمنان به سره تعلق هلکه د اسلام دین چا پرېښودو نو د دې سره به تعلق ختم کوي، بل دا به قتلولی شي، مرتد انسان دا به وجلی شي، د مؤمنانو تعلق به سره ختم شي، خور لور به ورله په نکاح باندې چې هغه نه ورکوي،
او دارنګه کوم نیک عملونه چې هغه برباد شو او په آخرت کې دغه برباد شي د عملونو ثواب به ته نه ملاويږي اجر به ته نه ملاويږي جنت ته نه داخلي لیکن که کوم مرتد هغه د ارتداد نه پس توبه وباسي نو علماوی توبه قبول ده دام د الله ډېر لوی رحم دی یو سړی مرتد شي د ایمان نه واوړېده خو لږ څه وخت بعد بیخ پیمانه شو بیرته اسلام دین قبلوي نو آیا توبه قبوله ده که نه نو او توبه قبوله ده که چېرته قتل شوی نو او ژوندی و توبه په خپله تبه ایستله نو بس توبه به هم قبوله ده بیا دا مسله ده چې یو سړی مرتد شي مرتده د اسلام نه واوړي والعیاذ بالله اسلام دین دا پرېږدي د کافرو ملګری شي د کافرانو دین واخلي یهودي شي نصراني شي هندو سیخ شي مجوسي شي دا دینونه غوره کړي په اسلام باندې اسلام پرېږدي مرتد شي او بیرته به دا ایمان او اسلام راوړي نو آیا د ده دا مخکیني عملونه چې دا برباد دي او که نه دي برباده په دې مرتدوالي سره دا مخکیني نیک عملونه چې کوم په اسلام کې دا برباد شو په دې مرتدوالي باندې او که نه چې ایمان او اسلام یې بیرته راوړو نو دا نه دي برباد نو دې کې دوه قوله دي علما یو قول خدا دی چې په نفس ارتداد باندې دا نیک عملونه برباد شو بیرته کې توبه ویستله په خپله تبه باندې ژوندی و روغ جوړ و توبه ویستله نو د دې نه پس ته بس د ده نوی ایمان او اسلام دی هغه زړه دغه چې و نیک عملونه هغه ختم شو نوي عملونه به وس کوي والعیاذ بالله هغه مخکیني منځونه حجونه روجي زکاتونه هر څونه عبادت چې کله هغه برباد شو دویم قول علماو دا دی چې نه په نفس ارتدا سره هغه برباد نه دي هغه عملونه چې کله دا بیرته اسلام راوړي او توبه وباسي صحیح طریقه باندې نو هغه مخکیني عملونه اجر به ورته میلاویږي هغه نه خرابیږي هله به خرابیږي چې دا په دې مرتدوالي باندې مړ شو وسو توبه یې ونستله نو دې د وجې نه مخکیني عملونه بیا ټول برباد شو لیکن چې بیرته توبه وباسي نو په نفس ارتداد باندې د ده عملونه چې دی هغه نه بربادېږي څو پورې چې دا په مرتدوالي باندې وفات شوی نه وي واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دغه کسان چې دی نو دا اور والا دي او دی به په دې اور کې همیشه دپاره وي ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله دیکھو صلی الله رب العالمین ترغیب ورکوي جهاد او دارنګې هجرت کولو ته دې ته ترغیب ورکوي او د مخکې آیت نه یو وهم را پیدا شي هغه ده چې تاسو جهاد وکړو قتال هم وکړو د کافرو سره په میشتو د عزت کې نو د هغې بېعزتي وشوله نو د دې نه اوس دا معلومه شوه چې مؤمنان او د مسلمانانو په ذهن کې که چېرته دا خبره راځي چې بس جهاد کول به نور جهاد به نه کوو نو جهاد به پرېږدو د کافر سره وجه دا ده چې موږ نه دا غلطي وشوله چې میشو د عزت کې رانه جنګ وشو نو دا جهاد به پرېږدو قتال به پرېږدو نو الله اوس دې ته ترغیب ورکوي چې نه په میشو د عزت کې تاسو نه دا غلطي چې دغه وشوه لیکن دا خو دومره غلطي نه ده غلطۍ نه خو په هغو کې ډېرې دي خو هسې تاسو ته ګوته چې دغه نیسي نور دا مطلب نه دی چې جهاد او قتال به د کافر سره نور نه کوئ نه جهاد او قتال دا به کوئ دا خو ډېر اجر لري او ډېر ثواب پکې دی ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی والذین هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دی وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې اولئک یرجون رحمت الله دغه کسان چې دي نو دا امید لري د الله د رحمت د الله د رحمت امید چې هغه لري ثوابونه او اجرونه امید لري او رحمت د الله چې جنت دی د هغې امید لري د الله د رضا امید چې هغه لري والله غفور رحیم الله بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی نو تاسو جهاد چې هغه کوئ او قتال هم کوئ او دارنګه ورسره هجرت هم کوئ هجرت چې دی نو دا کله کله د دار کفر نه وي دارالاسلام ته لکه د مکې مشرکانو هغه مکه د هغو په قبضه کې وه نو صحابو ته هجرت وکړه مدینې ته راغله مدینه دارالاسلام ګرځېدلی و نو کله داسې هجرت یې کله کله هجرت داسې د هغې دویم قسم دا دی چې د دارالکفر نه چې د هغه هجرت یې دارالامان ته بل ځای ته چې ته هجرت کوې نو هغه دویم ملک چې هغه هم د کافرو دی خو صرف هلته امن دی تا ته امن میلاو دی نو دا هجرت هم صحیح دی لکه صحابو هجرت کړی و د مکې نه حبشو ته او حبش په هغه وخت کې چې و نو هغه کافر و د کافرو بادشاهي و په هغه وخت کې او بیا هم د ځای نه هجرت چې هغه وکړو وجه دا وه
چې دلته په دې باندې ظلمونه او زیاتۍ چې دغه کېدل او په دین باندې صحیح طریقه باندې عمل نشو کولی نو دارالامان ته لاړ شي هلته به موږ په خپل ایمان اسلام باندې عمل کوو او موږ سره به څوک زیاتۍ ظلم چې هغه نه کوي موږ ته به امن میلاو شي نو دا هجرت هم جایز دی چې د امن ځای ته سره هجرت چې هغه وکړي او علما وایي چې هجرت حقیقي او اصل هجرت چې په هر مسلمان باندې لازم دی هغه دا حدیث کې راغلی دی چې المهاجر حقیقي مهاجر هغه دی چې هجرت وکړي ما نهى الله عنه چې هغه شی د هغه شي نه هجرت وکړي چې الله د هغې نه منع کړی ده مطلب د ګناهونو نه هجرت کول ګناهونه پرېښودل نو حقیقي مهاجر هغه دی چې ګناهونه چې د هغه پرېږدي د ګناهونو نه هجرت چې د هغه وکړي نو دا حقیقي مهاجر دی چې موږ او تاسو ګناهونه پرېږدو او د الله طاعت ته لاړ شو د الله طاعت شروع کړو نو دا حقیقي مهاجر به موږ او تاسو حساب شو به اصل مهاجر دا دی او دارنګې کله کله هجرت چې دی هغه وي د مجلس الفسق نه د ګناه د مجلس نه هجرت کول نیک مجلس چې هغه هجرت کول نو دا په مؤمنانو باندې لازم دی چې په یو ځای کې ګناه کیږي نو ته به داسې نه وایې چې دا ګناه خو زه نه کوم نه دغه مجلس به ته پرېږدي او د دغه ځای نه به پاڅېږي یو مجلس کې ګانې بجانې خلک اوري او چېرته فلم او ډرامې لګولې ده غلطه طریقه باندې او دارنګې غیبتونه پکې کېږي او دارنګې نور ګناهونه چې هغه پکې کېږي یا د ډمتوب څه پروګرام پکې دی نو ته وایې چې یاره ډمان خو باندې دې راوستې ګانې بجانې خو باندې لګولې خو ته به مجلس کې ناست یې نو ته هم د هغو سره په ګناه کې ملګری یې ته د هغو نه د ګناه نه بچ کېږي ته هم ګناهګار یې نه په تا باندې اوس لازم دی چې دا د ګناه مجلس ته پرېږدي او بل نیک مجلس ته لاړ شي نو دا هجرت چې دا هم لازم دی دارنګې جهاد دپاره هم ډېر اقسام دی جهاد د نفس سره جهاد د شیطان سره جهاد د کافرانو مشرکانو سره نو کله جهاد په توره باندې نو کله جهاد په مال باندې نو کله جهاد په ژبه باندې وي په ژبه چاله دعوت ورکول دا هم جهاد دی په توره باندې جهاد کول اصلي جهاد دغه دی او دارنګې جهاد هغه دا دی چې کافرانو ته ته دعوت ورکوې یا په توره یا په مال سره جهاد چې هغه کوې مال لګول یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس دا بل امر دی د امورو د تدبیر منزل نه چې په دې باندې کورنۍ اصلاح چې هغه راځي هغه دا چې ستاسو معاشره کې د شراب نه شراب د نسي کول کېږي د شرابو استعمال دی نه کېږي او دویم جواري د ستاسو په معاشره او په کورنۍ کې نه وي نو دې سره به د کورنۍ او د معاشرې اصلاح چې هغه راځي ولې چې په یو کور کې جواري کېږي په یو معاشره کې جواري کېږي او دارنګې شراب پکې څه کول کېږي نورې نشې تماشې چې هغه پکې کېږي نو د هغو اصلاح چې هغه نه راځي نو دې د وجې نه د الله رب العالمین د دې نه منع چې هغه کوي چې داسې مه کوئ او دارنګې په دې کې هم دوه اړخونه دي هغه دا دی دوه جانبه په دې کې هم دي چې یو شی دی چې په هغې کې ضرر یې ډېر دی فایده یې کمه ده نو شرع وایي چې دې نه به ته ځان ساتې ځکه ضرر یې ډېر دی نقصان یې ډېر دی اگر که فایده پکې شته خو کمه ده نو د لږې فایدې د وجې نه به ته هغه ډېر ضررونه چې هغه به نه کوي چې یاره بس خیر د دې که ضررونه خو پکې شته خو زه لږه فایده هم پکې شته او بل طرف ته دویم جانب دا دی چې یو شی دی په هغې کې فایده ډېره ده فایده پکې ډېره ده نقصان پکې کم دی کمه نو د هغې استعمال چې دی هغه جایز دی چې موږ او تاسو وکړو ولې دغه لږ نقصان ته به نه ګورو که فایده ډېره ده نو د هغې کول پکار دي نو دلته اوس شراب او جواري چې ده نو په دې کې فایدې هم شته دی شراب او په جواري کې ظاهري د دنیا بعضې فایدې هم شته دی لیکن ضرر یې ډېر دی نو دې د وجې نه د دې نه ځان ساتل چې د هغې شی دی په پکار دي بیا د شراب او د جواري په باره کې دوه درې څلور آیتونه قرآن کې راغلي دي یو آیت کو په صورت النحل کې دی چې په هغې کې د دې جواز دی چې که تاسو شراب هغه څه کوئ نو دا بس جایز دی ستاسو لپاره هغې نه معلومیږي شراب په باره کې هغه جایز ده اوله کې حلال و شراب دویم آیت چې دی هغه بیا دا دی هغه دا دی چې شراب او جواري په باره کې تپوس وشو نو الله د هغې جواب چې هغه راولېږي چې دې کې ضرر هم شته دی او په دې کې نقصان هم شته دی نو د عقل تقاضا دا ده د عقل سلیم تقاضا دا ده چې په کوم شي کې ضرر ډېر وي نقصان یې ډېر وي د هغې نه ځان ساتل پکار دي لیکن بیا هم الله حرام کړي نه دي خو صرف دومره دی چې ضرر او نقصان پکې دی نو ځان ترې وساتئ نو دریم آیت به په صورت نساء کې راغی
هغه دا دی چې بعضې صحابو هغه شراب څښلي لا حرام شوي که نه خو شراب یې څښلي په وخت د مانځه کې نو په مانځه کې خطا شوی و قل یا ایها الکافرون صورت یې ویو نو د لا اعبدو ما تعبدون په ځای باندې اعبدو ما تعبدون ویلی و چې د دې معنی ډېره غلطه شوله چې سړی قصدن وي نو د کفر ته پرې رسېږي هغه دا دی لا اعبدو معنی زه بندګي نه کوم ای مشرکانو د هغه چا چې تاسو بندګي کوئ نو چې الله ته لرې کړي نو معنی د اعبدو ما تعبدون زم بندګي کوم د هغه معبودانو چې تاسو یې کوئ نو دا خو د شرک او د کفر خبره ده نو هغه په دغه وخت کې د مانځه په وخت کې شراب څښلي نو دماغ یې نشو نو دې د وجې نه په دې الفاظو پوهېدو نو ځکه لا یې کټ که اعبدو ما تعبدون یې ویو نو الله رب العالمین به آیت راولګوي چې ایمان والاو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله تاسو د نشې په حالت کې لمونځ ته مه نږدې کېږئ نو معنی دا ده چې د دې 15 وخته لمونځ په وخت کې به تاسو شراب نه څښئ شراب چې د هغه به دې وختونو کې نه څښئ ځکه چې بیا مانځه ته ودرېږي اوس د سهار نه وروسته ته وڅښي ماسخي به پورې سړي د نشه زایله شو نو بس ټیک ده ویسکی حلال دی اگر که ضرر او نقصان پکې شته لیکن سوچه دغې نه دي بند در باندې نه دي خو لیکن د مانځه په ټیم کې به یې نه څښئ نو بیا وروسته آیات راغی د صورت مائدې صورت مائدې آیت چې هغه بیا راغی چې په هغې کې الله رب العالمین مکمل کرپې پې ولګوله چې دا بلکل حرام دي او تاسو به دې ته بلکل نه نږدې کېږي نو شراب مکمل حرام شو دې ته وایي تدریجن حرامول ولې چې یو شی عام په معاشره کې عادت وي د خلکو نو د هغې نه سم دس اورېدل ګرانه وي نو الله خو حکیم ذات دی خبیر علیم ذات دی نو په طریقه باندې هلکه په فایده هم پکې شته نقصان تاسو اوس سوچ وکئ نو فایدې ته ګورئ که نقصانونو ته ګورئ نو په دې سره بعضې صحابه ته منې شو چې یاره ضرر پکې دی نقصان زموږ بدن ته ضرر او نقصان ورکوي څه پې کوو نو بیا پې پابندي ولګوله چې خیر دی که څه کوئ خو ګره مانځه ټیم کې به نه کوئ نو بیا د هغې نه وروسته پوره پابندي چې هغه پې ولګوله لکه نشي سړي ته ته وایې شراب مه څښه په پلانکي ټیم کې یا دا نصار چې دی دا مه کوه نو هغه 14 کاله نصار کړی ته اوس وایې سم داسې پرېږده نه شي پرېښودلی نو هغه ته ووایه چې یاره مانځه ټیم کې مه کوه په پلانکي ټیم کې چې هغه مه کوه دا د ذکر عبادت ټیم دی او دارنګې خلک روژه ماتوي نصار پسې منډه وایي پېشمني ټیم کې د دعا د قبلېدو وخت دا وایي شابه کور کې شور کړی د نصارو چونډۍ چېرته ده شابه نصار راوړئ نو دا څنګه دغه ته چې آخري وخت کې ستا نصار خوله کې پراته دي او دارنګې روژه ماتې ټیم کې وږې تږې دونه نه لکه څومره چې نصار تړه شوی وي یو نړۍ سر واخلي یا یو ګوټو به ورسره نصار خولې ته ور واچي یا سګرټ لګوي نو دې د وجې نه نشهیي شیان نه ځان ساتل چې هغه پکار دي که هغه شراب یې که د شرابو په حکم کې دا نور شیان هم دي آیس نشې کول او دارنګې چرس څکل پوډر چې هغه څکل او دارنګې سګرټ دارنګې نصار ټول حرام دي اگر که په حرمت کې درجې دي اعلی او درمیانه او ادنا لیکن نفس حرمت کې سره ټول شریک دی نه ځان ساتل پکار دي دارنګې جواري کول دا ډېر خلک لګوي جواري کې به ټوکونه کې ناستي جواري چې هغې کوي نو د دې نه چې هغه منع ده ټیک ده په جوارۍ کې هم ظاهره کې به یو فایده تا ته میلاو شي مال به وګټې او دارنګې لږ وخت کې به مالداره شي او دارنګې بعضې نورې فایدې به تا ته حاصل شي لیکن نقصان چې هغه ډېر دی ځکه چې په دې کې اکثر د یو بل سره جنګ شي یو بل وژني دارنګې ذلیله شي پیسې ترې وګټي یا کور ته لاړ شي یا ترې ګاډی لاړ شي په جوارۍ کې نو بس بیا جنګ کوي قتل و قتال چې هغه کوي او ډېرو ګناهونو کې به راګیر شي دارنګې شراب چې وڅکي علماوې په دې کې ظاهره کې بعضې فایدې هم شته دی لږې فایدې دي هغه شراب چې څوک تلي نو د دې بدن کې قوت پیدا کېږي د شرابو په څښلو باندې صحیح شراب چې دویم دغه چې دی هضم چې دی هغه راولي او دارنګې چې دی د شرابو په څښلو باندې په رنګ کې سوروالی چې هغه پیدا کېږي رنګ کې سوروالی پیدا کېږي او دارنګې د شرابو په وجه باندې د وقتي طور باندې غم چې هغه زایله کېږي یو سړی غمجن دی پریشان دی شراب چې راوڅکي دماغ یې نشه شي نو غم ته یې لرې شي غم ته فکر نه وي که نه نشئ لیکن نقصانونه چې د هغې ډېر دي ولې چې شراب څکي نو دا انسان بې کنځلي کوي بد رد چې د هغه وایي او کله کله تمانچو سره په لاس کې څوک پر سر باندې ولي ځان چې د هغه دماغ کار نه کوي کله په کور کې د ښځو بچو سره او د مور پلار سره په جنګ باندې ځکه شرابي دی آیس نشې والا دی سګرټ یې څکلي دي د چرسو نه په ځان باندې پوهېږي نه نو وال ټکول هم وکړي کله چې هغه قتل هم د لاسه وشي او دارنګې چې دی کله کنځلې ردې بدې خولې نه چې د هغې هم خېږي او دارنګې کله داسې شي چې ډېر غلط کارونه چې هغه د ده د لاسه وشي بې حیایي کې واقع شي زناګانې هغه به یې کوي
په بې حیا او زناګانو کې واقع شي، نو دې د وجې نه ضررونه ډېر دي. او تفسیر قاسمي رحم الله لیکلي دي چې ډاکټرانو نه نقل کړی دی او د طبیبانو چې 14 نقصانونه خو طبي لحاظ سره او ډاکټري لحاظ سره په دې شرابو کې دي، نو دې د وجې نه د دې نه ځان ساتل چې هغه پکار دي او دا حرام شی دی. یسألونک عن الخمر والمیسر، تپوس کوي دوی ستانه په باره د شراب او په باره د جوارۍ کې. تپوس چا کړی؟ نو علماء عمر رضی الله عنه کړی او معاذ بن جبل رضی الله عنه دا تپوس کړی. قلت ورته وایه فیهما اسم کبیر، په دې دواړو کې خو ګناه ده غټه، ومنافع للناس، او په دې کې فایدې هم دي د پاره د خلکو. واسمهما اکبر من نفعهما، او هغه ګناه د دې دواړو نه چې پیدا کېږي. واسمهما معنی هغه ګناه چې د دې دواړو نه پیدا کېږي، نو اکبر من نفعهما، نو هغه خو ډېره ده د فایدې د دې دواړو نه، د دیو د فایدې نه چې هغه ډېره ده او زیاته غټه ده. ځکه چې د دې نه ماته وویل چې ډېر ګناهونه چې هغه پیدا کېږي چې دماغ کله نه شي. ویسألونک ماذا ينفقون، دا بل تپوس چې هغه صحابو چې هغه بعضې کړی چې موږ څومره مال چې هغه ولګوو، د څومره مال نه خرج چې هغه وو، نو الله د هغې جواب هم کوي. دا دواړه په یو آیات کې ورراوړو، ځکه دا دواړه تپوسونه په یو ځل باندې شوي وو، نو په یو آیات کې الله د هغې جوابونه راولېږل. هغه دا دی چې ته خرج کړې نو د زیتي مال نه خرج کوه، لکه مخکې دې باره کې موږ مسله بیان کړه پوره. زیتي مال نه به خرج کوې چې کوم ته ستا خپل ضرورت اصلي ستا ورته وي او ستا ورته خپله حاجت وي، نو د هغې نه ته مال مه لګوه. وجه دا ده چې بیا به خپله غمجن او پریشانه پاتې شي، بیا به ته سوالونه کوې خلکو ته، او د دې د وجې نه به په ډېرو ګناهونو کې بیا اخته شي. تا سره 1000-2000 روپۍ د سره دي، خو خپله دې سخت ضرورت دی، لکه 1000-2000 باندې بل راغلی دی، 1000-2000 در باندې اوس کرایي شي د هغه ده، او 1000-2000 روپۍ یا 50 روپۍ باندې اوس د نغد قرض جمع دی، او ته راواخلې دا صدقه کړي او د دې نه خرج وکړي، نو خو بل ته به دې بې لاس نیولی او سوال به کوي، او یو ته به سوال کوي بل ته به سوال کوي، نو څونه ګناهونو کې به ته راګیر شي. دې د وجې نه چې کوم ته ستا حاجت اصلي دی او خپله دې ضرورت دی هغې نه خرج مه کوه. چې کوم تا سره ضرورت اصلي نه مال زیات دی، ضرورت اصلي ډېر ضرورت نه مال کم زیات دی، نو هغه مال نه ته خرچه شي د هغه کوه، او هغه به هم ټول زیتي مال به هم نه لګې. صرف د ابوذر رضی الله عنه رای دا وه چې هغه وایي چې نن ورځې خوراک مرک تا سره یې که نو سبا د ورځې غم به نه کوي، او د مال جمع کول چې نو دا وایي غلطه طریقه ده، او سخت رد به یې کوو په هغه کسانو باندې چې هغې مالونه جمع کوي او بیا د هغې نه په کال کې زکات وباسي. او نور ټول صحابه هغه په دې طرف باندې دي چې د مال جمع کول دا جایز دي، لیکن د هغې نه به زکات ورکوي او واجب صدقات به دې کوي او نفلي صدقې به دې کوي. نور د مال جمع کول نفس حرام نه دي چې کله حلال مال ته جمع کوي. خو ابوذر رضی الله عنه په دنیا کې ډېر بې رغبته و، هغه به ویل چې نه دا ډېره سخته ګناه کوئ تاسو یې خلکو چې تاسو مالونه جمع کوئ، دا به نه جمع کوئ بلکې دا به ولګوئ، تاسو د الله په لار کې لګوئ، مسکینانو فقراو له ورکوئ. ویسألونک دې تپوس کوي ستا نه ماذا ينفقون، چې څومره څیز خرج کړي دوی، یا کوم یو شی چې د هغه خرج کړي دوی. ماذا ينفقون، یا داسې معنا وکړه چې کوم یو شی خرج کړي دی، یا د څومره څیز نه او د څومره شي نه خرج وکړي دوی، د څومره شي نه به دې خرج شي د هغه کوي. قل ورته وایه العفو، د زیتي مال نه خرج کوئ. العفو دا معنا ده چې ټول زیتي مال خرج کا، 10 لک روپۍ 20 لک روپۍ تا سره زیتي دي، د خپل حاجت اصلي نه 1 کروڑ دا ټول ولګوه، نه دا امر موږ ته نشته دی، بلکې دلته من اصل کې علماوي حذف دی، ځکه چې نورو دلایل نه معلومیږي. قل من العفو، د زیتي مال نه خرج کوه، دا معنا نه ده چې زیتي مال ټول خرج کا، د زیتي د مال نه خرج کوه. نو که هغه زیتي مال ستا ډېر و او کال په هغې تېر شوی، زکات هم پکې ورکه، واجب صدقات به هم پرې کوي، نفلي صدقې به هم پرې کوي، څومره چې ستا وسي د زیتي مال نه صدقه کوه. کذلک یبین الله لکم الآیات، دغه شانتې بیانوي تاسو الله تعالی آیاتونه، لعلکم تتفکرون، دې لپاره چې تاسو فکر چې د هغه وکئ. آیاتونه تاسو الله تعالی بیانوي دې لپاره چې تاسو باقي کې څه وکئ، فکر وکئ. فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتامی، دا فی الدنیا والآخرة چې دی نو دا دې ته تفکرون سره لګېږي. د علماو پکې ډېر اقوال دي. یو قول به چې تاسو فکر وکئ په یو معنا ده فی الدنیا والآخرة، په شان د دنیا او د آخرت کې فکر وکئ. د دنیا په شان کې فکر وکئ چې دنیا خو زایله کېږي او ختمیږي،
او آخرت چې دی نو هغه مخې ته را روان دی همیشه دی نه ضایله کېږي او د آخرت هغه فایدې هم همیشه دپاره دي نو دې د وجې نه تاسو هغه همیشه فایدې هغه غوره کوي په دې فایدو باندې چې کوم د دنیا لږې فایدې دي دنیا طرف ته دونه رغبت مینه مه کوئ آخرت سره رغبت او مینه پیدا کوئ لږ سوچ وکړه که نه هلکه دنیا ختمیږي ضایله کېږي مرګ راځي دا نعمتونه مزې به ټول رانه پاتې آخرت مزې همیشه دي هغه نه ختمیږي هغه باقي دي او غورم دي نو هغه غوره کوئ تاسو د آخرت مزې هغه غوره کوئ د دنیا په دې مزو باندې دارنګه دنیا چې د الله په نسبت باندې سپکه ده او آخرت چې دی نو هغه عزتمند دی نو تاسو د عزتمند شي کوشش وکړئ او د دې ذلیل شي پسې کوشش چې د هغه ډېر مه کوئ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر دا بل حکم دی د احکام التدبیر منزل نو بل امر دی چې په دې باندې کورنۍ اصلاح راځي هغه دا دی چې ستاسو معاشره کې به اطمینان ډېري ځکه جهاد دی او قتالونه دي نو اطمینان به ډېري نو د یتیم مال به په چل ول باندې نه خوري د دې مطلب به دی چې ستاسو معاشره کې به اطمینان وي نو د هغو باندې به رحم کوئ د هغو په سر به د رحم لاس راکاږئ او دارنګې هغو له به خرچه ورکوئ او د هغو مال به په چل ول باندې په دوکو باندې به نه خورئ چې لکه دا راغټېږي نو مال بس تباه کړئ داسې مه کوئ یا یتیم د ځان سره شریکې په دې نیت باندې چې په دې طریقه باندې زه مال وخورم ولې که مې نسې مال خورم که خلک به مې ملامته کوي چې لکه وراره دی تره زوی دی او تا مال چې دی هغه دی له ټولو خوري نه ته ځان سره په دې مال کې شریک کي او په داسې طریقه باندې بیا د هغې مال چې دی هغه خوري داسې مه کوئ ځکه الله نه یو شی پټېږي نه ګوره الله تا ته ګوري الله ستا په نیت باندې او ستا په دې اعمالو باندې حرکاتو سکنات ټول باندې الله علم دی په کوم نیت باندې تا یتیم د ځان سره یو ځای کړی دی په خرچه کې په دې نیت چې مال ولو ووې او په دې نیت باندې چې چل ول سره دغه مال ضایع کړي او تباهي کړي الله پوهېږي په دې دا مخکې نبی صلی الله علیه وسلم باندې آیت نازل شو دی غالبا په صورت نساء کې یا صورت مائده کې چې تاسو د اطمینانو مال چې هغه مه خورئ صورت نساء کې الله فرمایي چې څوک د اطمینانو مال خوري نو دا په خېټو کې اور اچوي نو صحابه رضی الله عنهم چې هغه ډېر ویرېدل په دې باندې چېرې د یتیم مال خوړل دا خو ډېر غټ جرم دی او په خېټه کې اور اچول دي نو راغله د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې منګه د دې سره یو ځای خرچه چې هغه کوو یو ځای خرچه نو دا به څنګه وي یو ځای خرچه ځکه چې اوس یتیم له بیل خوراک او بیل پخلی کول دا خو ګرانه ده ډېره کسان باندې دا ګرانېږي اوس په کور کې تا سره یو یتیم دوه یتیمانان دي ته ځان له پخلی هم کوي او دا زنانه راپاڅېږي دغه یتیم له بیله ترکاري کوي بیل له چی کوي او دارنګې هر شی له بیل راوړي نو دا ګرانېږي نو دې د وجې نه صحابو ته لږ ګرانه شوله ځکه چې یتیمانان خو به ډېرو په هغه معاشره کې شهیدان به ډېر کېدل نو دې یتیمانانو له بیل پخلي کول او بیله خرچه ورکول دا ګرانه ده نو دې د وجې نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو الله رب العالمین دا آیت راولېږه چې وګوره دا ستاسو ورونه دي یا هم نسبي ورونه دي او یا ستاسو دیني اسلام دیني ورونه هم دي که تاسو له دې سره خرچه ګډه وډه کوئ ګډه کوئ نو دا جایز ده خو لیکن تاسو الله د دې نه منې کوي چې په نیت د فساد باندې سره مه یوځای کېږه چې په دې ګډوډوالي کې تاسو د یتیمانانو مال خورئ الله وایي مفسد هم زه پېژنم مصلح هم پېژنم نور یتیم باندې که ته خرچ کې او دارنګې د یتیم مال لکه مثال په طور باندې دوه یتیمانان دي د هغو څونه خرچه ده ته د خپل کور خرچه حساب کا نو دغه عمره د دوو کسانو چې څومره وړه لګېږي د دې ماشومانو توړه وله راوړه د هغه توړې نه دی مطلب دا دی چې یو روټۍ خوري دی دوه روټۍ خوري هغه وړه د خپل وړو سره شریک اچو بس دا زنانه خپل وړه اخلي هغه به هم سره واخلي اسانه شوله ترکاري چې راکېږي مثال طور باندې دا څومره ترکاري خوري نو بېله ترکاري کول وله ګراني نو خیر دی تا سره د یو ځای خوري خو هغې خرچې ته ګوره ته مثال 15 تنه کړی او دغه دوه دي حساب ولګوه چې ترکاري باندې څو خرچه راځي نو هغه دوه کسانو دغه حساب کا او 15 کسان ستا دي نو بس د هغې مطابق خرچه کوه الله تا پیژني چې ته ورانه نه کوې خو دا بېله دغه در باندې پخلي او بېل انتظام کول د یتیمانانو لپاره ګرانه وي او څوک چې په دې ګډون کې مقصد یې دی چې یتیمانان به ځان سره ګډه خرچوي نو لکه دوه یتیمانان دی یو یتیم دی او د 15 کسانو ډوډۍ وړه چې دی هغه ولته راخلي او خپله چې دی هغه د 2 روټو د 3 روټو وړه چې دی هغه راخلي ترکاري چې دی هغه د 200 روپو ترکاري راوړي نو د 100 روپۍ د یتیم نه اخلي او د 100 روپۍ ته ټول کړ نو ته څونه ظالم یې الله ته خو تا ایني چې دا یو کس دی او ته 15 کسان یاستئ او 100 روپۍ د دې ترکارۍ لپاره راخلي او 100 روپۍ د خپل الله ته پیژني ډېر ناشنا آیت دی چې الله رب العالمین نه ګوره یو شی پټېږي نه فساد هم پیژني مصلح هم پیژني
ويسألونك عن اليتامى تپوس کې دا صحابه ستانه په باره د یتیمانو کې معنا په باره یتیمان معنا د هغو سره اختلاط څنګه دی اختلاط یو ځای والی او ګډون کول قل ورته وایه اصلاح لهم اصلاح کول د دې سره خیر نو دا غوره کار دی او دا د فایدې کار دی اصلاح لهم اصلاح کول د دې سره او دارنګه جوړښت کول د دې سره وان تخالطوهم که چېرته تاسو ګډون کوئ د دې سره فاخوانکم نو پس تاسو ورونه دي که ورور سره سړی ګډون کوي ورونه په کور کې شریک اوسېږي ګډه ترکاري او ګډ پخلی کوي ټیک ده که نه دغسې دیم ستاسو ورونه دي یا نسبي ورونه چې خپلي او یا هم دیني ورونه دي والله یعلم المفسد من المصلح الله رب العالمین چې دا پیژني فساد کوونکی ورانه کوونکی من المصلح جدا د اصلاح کوونکی نه الله وایي مفسد هم زه پیژنم چې د یتیم مال په چل ول باندې خوري دا مفسد مصلح هم الله پیژني چې صرف ځان ته کار اسانوي او نور د یتیم مال بالکل نه خوري ولو شاء الله که چېرته غوښتلی الله تعالی لعنتکم خامخا تاسو به په مشقت کې اچولي وې دې ته وایي احسان کول د الله له طرف نه که د الله خو الله به تاسو په مشقت کې اچولی چې وروره یو یتیم دی که دوه دی بیل به له پخلی کې بیله به له روټۍ پخوي او بیل انتظام به له د هر څه بیل به کوي نو بیا به تاسو ته څونه ګرانه وې او د زموږ او ستاسو زنانو ته به بیا څونه تکلیف وې خو الله وایي چې خیر دی اساني در سره کوم دا تاسو یو ځای د هغو سبق دی لیکن فساد به نه کوئ یتیم مال به په دې چل نه خورئ ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زورور دی او حکمت والا دی